افغانستان کې سټیټ کولیپس اتفاقا نه دی شوی دا امریکې کړی دی دا د هغې د پلان حصه وه دوحه معاهده څه شی ده دوحه معاهده یو بله ګندمک معاهده ده یو بله ډیورنډ معاهده ده یو منحوسه معاهده ده د هغې مقصد څه دی تاسو ګورئ خلیلزاد اول دا ووایي چې دې کې به 4 پوینټس به وي دوحه معاهده کې اول پوینټ دا و چې withdrawal of Soviet American troops withdrawal کنه وتل د فوجونو دویم دا دی چې طالبان به د دې خبرې ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې خلاف نه استعمالي دریم دا و چې انټرا افغان ډایلاګ بین الافغاني مذاکرات څلورم دا و چې سیز فایر اول خو د چلاکۍ توګه خلیلزاد ووایي چې دا څلورو واړه خبرې کېږي او چې څوک په یو نه مني په دې څلورو کې یو نه مني نو هغې ټولې نه مني یا به ټول کوي یا به هېڅ نه کوي دا یې اشرف غني ته لغونې تسلي ورکول غوښته چې طالبانو په خوله ټولې خبرې نه کوو خو دا چلو مذاکرات یې شروع کړو څو میاشتې پس طالبان ورته ووایي چې نه د موږ د لاندې 2 منټو سره خبرې نه کوو هغوی ښه د خیر د بیا تاسو په دې اولو 2 خبرو کوو تاسو وګورئ اول خو دا څومره لوی بیټریل و دویمه خبره دا ده چې افغانستان باندې خبرې کېدې دوحه پروسس شروع شو مګر دې کې افغان سټیټ شامل نه و دا څنګه کېدی شي چې تاسو د یو ملک مستقبل فیصله کوئ او سټیټ تر بار وساتئ دا کېدی شي اشرف غني سټیټ یادوم ریاست د افغانستان چې هغې کې پارلیمنټ ته ټول شامل و لہذا دا ما په خیال کې د سیاست او د قانون دی او طالب علم په توګه زما خیال دا دی چې دا ډي فاکټو ډي ریکګنیشن و دی چې کوم ریکګنیشن کړی و هغه یې واپس واغستو افغان سټیټ چې دی منلی و امریکې او مغرب دا ریکګنیشن ختم کړو ډي ریکګنایز ځکه چې که ریکګنایز کولی بیا یې څنګه نظر انداز کولی شو دا اول قدم دویم قدم دوحې کې معاهدې کې ولیکلو چې طالبان به د دې خبرې ضمانت کوي چې د افغان خاوره به د امریکې خلاف نه استعمالیږي تاسو قانون دانان یې تاسو ډېر ښه پوهېږئ ما نه ښه پوهېږئ چې دا څنګه کېدی شي چې یو داسې ډله طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و دی پاکستان کې و دلته نه به دوحې ته تلل تاسو ته معلومه ده دلته پاکستان پاسپورټ باندې تلل یو غیر ملک کې ناسته یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوئ او کټ اف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په 1 کال ته وي که 100 کالو ته وي تاسو وګورئ نو دا څه شی دی دا ډي فاکټو ریکګنیشن دی د طالبانو سټیټ هغه ډي ریکګنایز شو دا ریکګنایز شو نو سټیټ کولیپس نه کېدو سټیټ کولیپس شو امریکې وایي چې دا افغانان لیوني بیا یو بل سره وجنګېدل یعنی ذمواري په افغانانو واړوله په حقیقت کې دی منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولیپس وشي غواړي څه غوښتل دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ څه چل کوو افغانستان یا اغستان دی نو داسې یو کیسه یې جوړه کړه اوس طالبان حکومت ته امریکا هرې هفتې 40 میلیونه ډالره کیش ورکوي دا راز نه دی پروپاګنډا نه ده دا ډیپلوماټان وایي بعض خبره خلک چې کم خبر دي هغې دا وایي یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خولې ما واورېدو چې مایک باندې ووایي چې 40 میلیونه ډالره کیش ویکلی دی اخلي او وایي څه یعنی جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي یعنی انګریزي کې وایي ټو set a thief to catch a thief کنه دا to set a terrorist to catch a terrorist کنه یعنی طالبان به لګي دی به داعش مقابله کوي داعش څوک داعش هم د مغرب اعلی ده ولکه څنګه ما تاسو چې هغې سره کارډز مختلف کارډ ساتي چې کم کارډ ضرورت وي داعش یو پوینټ ایجنډا ده داعش به پاکستان او افغانستان دواړو نه چین وباسي د هغې بس دا دې ته راستولی دي خو افغانستان تاسو ته وګورئ افغانستان 1400 کاله نه مسلمان و محمود غزنوي چې کله دلته راغی هغې نه پس دا خلک ټول مسلمانان شو او هغې نه پس دلته کې اکثریت د افغانانو شناخت مسلمان افغان یا مسلمان پښتون دا یعنی د دې قومي شناخت
خو دوی وایي چې نه د اتیم قانون کې مجاهدین یې جوړ